بی بي سي سره مرکه ده، بی بي سي سره خبرې دي، په خبرو کې بس خوله یې لکړې ده چې په خوله ورله هغه وایي دا په اسلام کې نشته، دا په اسلام کې نشته. بله ورځ یو خبریال ملاقات ته راغلی بیا یې راته وویل، یو کیسه یې راته وکړه. وایي یو سړی و پاچا ته یې وویل زه ستا مجسمه جوړوم. پاچا ورته وویله چې مجسمه جوړه په دې شرط یې جوړه کړه چې بیا به نو دا اجازه وي چې زه خلک راولم ما ته نظر پکې راکړي. مجسمه چې جوړه کړله نو خلکو نظر ورکړي چې ولا دا سر یې شدر جوړ کړی دي، اوږه یې هم ډېره سمه ده، کالي یې هم ډېر سم دي. یو سړی راغی ورته ویې ویل پاچا صاحب دا نیکټایي یې لږ کږه در جوړه کړې ده. سړي ته وویل ته چې کاره یې وظیفه دې څه ده؟ هغه ورته ویل زه موچي یم دا بوټونه ګنډم. د خلکو ته ویل ګویه زه دا اعدام کړي. ولې اعدامه یې؟ ول د ده مسلک خو دا و چې ده د بوټو سره کار درلودی، دی رالوړ شو غاړې ته رالی د خپل مسلک څخه د باندې ووتی نو ځکه اعدام کړي. نو موچي خو به د مچتو په اندازه غږېږي. اوس د بي بي سي خبریال نو په اسلام څه پوهېږي، په قرآن څه پوهېږي، په شریعت څه پوهېږي. هغه خو د پردیو مزدوران هر څه کوي، د ملا په نامه باندې، د دکتور په نامه باندې، د پوهنتون د استاد په نامه باندې. زموږ د دغه استادانو رنګ په بد سي هغه پیدا دی د افغانستان په پوهنتونونو کې دي داسې څه وایي. د افغانستان کې چې پاته بچیان دي هغه که د پوهنتون استاد دي، هغه که د محصل د پوهنتون دی، هغه که نور علما دي، که مسلمانان دي، هغه خپل د نظام احترام لري، د خپل اسلام احترام لري، د خپلو عقایدو احترام لري، د خپل مذهب احترام لري. ستا خواته چې در غورځېدلي دي هغه به ستا په دې پلیته پالیسي باندې روان وي. نو قدرمنو خپل د اسلام او خپل د عقیدې ساتنه به کوو. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایلي دي بادروا فتنا كقطاع الليل مظلم فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. داسې فتنې را روانې دي. سهار به سړی مسلمان یې، ماښام به ایمان د لاس ورکړي، ماښام به مسلمان یې، سهار به د اسلام وتلی. نن هغه زمانه ده چې پر رواج د ناروا فیصله وکړه، پر ناروا د روا فیصله وکړه، ایمان و اسلام د لاسه ځي. نو الله جل جلاله دې موږ پر خپل اسلام او عقیده باندې ټینګ وساتي او موږ علماء کرامو ته الله پاک توفیق راکړي چې ستاسې قدرمنو مسلمانانو عقیده وساتو، ستاسې اخلاق وساتو، ستاسې مذهب وساتو.